بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه شیف دلدار، تاسو ګورئ ډي آر کې فوډ چینل. نن زمونږ ریسیپي ده فروټ چاټ. فروټ چاټ اکثره په روزو کې ډېر زیات استعمالیږي، نو د فروټ چاټ د جوړولو طریقه د موږ سره په ویډیو کې وګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه چې زو په طرف ته جوړولو واته رقمه میوه به پاک په اوبو پرېمینځئ او بیا به پوستکی ترې لرې کړئ لکه څنګه چې تاسو په ویډیو کې ګورئ، او دغه رقم به یې پرېکه کړئ. او د نه بعد موږ خو واته رقمه میوه موږ سره وه، تاسو کولی شئ 3 رقمه یا 4 رقمه میوه هم استعمال کړئ یا د نه زیات هم استعمال کړئ. میوه ټوله تیاره شوه، نو اوس راځو چې ساس یې جوړ کړو. نو ساس جوړولو لپاره مستې 1 کیلو، کریم یا ملایی یا تاسو قیماق ورته وایئ، نو 500 میله، یعنی د مستو په نیمه قیماق او بوره 300 ګرامه، چاټ مساله 1 قاشقه د غذا. دا به ښه سره مکس کړئ ټول. تاسو کولی شئ چې د بورې په ځای شات هم استعمال کړئ. بیا به دا کومه میوه چې تاسو تیاره کړې ده دا به ټول پکې مکس کړئ. مڼې، کیلې، انګور، توت زمینی یا ځمکني توت، ناک او کوم رقم چې تاسو سره انار، کومې میوې چې تاسو سره اویلیبل دي تاسو ټول کولی شئ پکې استعمال کړئ. خرما 250 ګرامه، خرما، کشمش 200 ګرامه، کاجو 150 ګرامه. دا به ټول سره ښه مکس کړئ. تاسو کولی شئ چې نور هم پکې میوه استعمال کړئ او د ده نه کم هم استعمالولی شئ. دا به ټول مکس کړئ. همده سره زمونږ ډي آر کې فوډ چینل لایک او سبسکرایب کړئ چې تر څو نورې نوې ویډیوګانې تاسو ته هم په وخت ورسیږي. دا به ټول مکس کړئ او په یخچال کې به یې کېږدئ او بیا به یې دغسې یو ډش کې وباسئ. نو همده سره زمونږ نننۍ ریسیپي پای ته ورسېدله، تیاره شوه. راکئ ماته اجازت، بیا به ګورو انشاءالله د یو نوې ریسیپي سره. په وخت ولرئ. د الله په امان. مننه ستاسو د لیدو نه.